نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یو دعا به قدرمنو کو چې رب العزت چې زموږ دغه ناسته په خپل لوی دربار کې هر وخت قبوله ګرځي. ستړي سول د دنیا خلک ستړي سول، خولې توی کړلې، الله رب العزت قبول نکړ. کتابو کې راځي قدرمنو وای هر عالم هر مولا د هر مولا علم قبول نه، د هر طالبي قبول نه. پښکاره خورته ګوري چې دی مولا دی طالب دی سبق وای، خو دغه استاد چې پر دې منصب ناست دی، شاګرد چې الته ناست دی، استاد خبرې ورته کوي 1 ساعت 2 ساعته 3 ساعته. په شاګرد کې که اصلاح نه راتلل، استاد یې پر دې وبېرېږي چې زما علم به شاید الله قبول کړی نه. او الله رب العزت چې د استاد د خولې څخه یو څه راباسي پر شاګرد تاثیر نه کوي او شاګرد پر بله لار روان وي او استاد خولې تویوي په کلو یو پر لمانځه نه رالی، پر اخلاقو نه رالی، پر عبادت نه رالی، بیره دا ده چې د دې علم قبولیت به ډېر لرې وي. لہذا چې ستاسو راتګ وي په ښه نیت او زموږ راتګ وي په ښه نیت، انشاء الله تعالی الله به دا لړۍ هم کامیابه ساتي او د یو څو خوارو انسانانو زموږ او ستاسو په برکت او ذریعه به الله پر ټول ولس او ملت باندې رحمت کوي. په مکه کې صحابه کرام لږ وه او خوار وه، فقیران و مسکینان وه، خو د ټولې نړۍ پر خلکو باندې د یو څو صحابه کرامو په برکت او روی رحمتونه الله رب العزت شروع کړل. د هغو مبارکو صحابه کرامو د لړۍ څخه چې یو بیان مې درته کړی دی، صحابه کرامو پیژنئ. د هغه مبارک صحابي مبارک کې دوهم بیان حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه. څنګه صحابي و، توره په ډیرو جنګو مشهوره سوله، اولنۍ توره و چې د مشهوره سوله په اسلام کې. درته ومې ویله چې چاک پکښې پیدا سو، دونده یې وچلول، دونده یې په مړه کړل، دونده ککرې یې ماتې کړلې، دونه غاړې یې پرې کړلې چې اخر د دې تورې په باره کې انسانانو قیامتونه کښېښول، د تبرک و برکت لپاره انسانانو باره مچول. والله د حضرت زبیر توره ده رضی الله عنه. عبدالملک بن مروان هم حضرت عروه ته وایي تا حضرت زبیر لیدلی ولوه ول توره دې لیدلې ولوه توره مې لیدلې وه، تېره چهارشنبه مې درته وویله ول چاک پکښې کې و، درس پکښې کې و، دونده یې چلولې وه چې د یو انسان په خاطر، یو بشر په خاطر او د یو چا په خاطر الله رب العزت رحمت کوي. د فقیر او مسکین، د محبوب او مقبول انسان په روی او برکت الله رب العزت پر نورو انسانانو باندې رحمت کوي. د مځکې پر سر قدرمنو ټوله محبوب انسانان نه دي، څه دا خبرې د زړګي په غوږو اوري. د مځکې پر سر ټوله انسانان الله ته خوښ نه وي، 1 2 لس شل زر و 2 لک و 3 لک الله رب العزت ته خوښ وي. د هغو په برکت د بسته نظام چلیږي. خو د سپکاوی د قرآن چا ونه کوي. بله ورځ دغه ماډلینګ والا، فیشن والا چې په تیرو کلونو کې فحشا لپاره هر قسم وس یې کوي، وس یې نه سپموي، توان یې نه سپموي، کار یې کوي. خو د ویل لکل همزة لمزة توهین او سپکاوی هم وکوي. الله د دغو د بد حرکت په خاطر پر افغانانو رحمت نه کوي، الله د دغو خوارو انسانانو په برکت پر افغانانو رحم کوي چې په د ظاهر انسانان د دنیا څخه لري، د پیشرفت څخه لري، د ترقی څخه لري، د عصریت څخه لري، د ماډرنتوب څخه لري بولي. خو د الله رب العزت بیا تقدیری فیصله دا ده د غلیري انسانانو په خاطر الله پر ټوله ملت باندې چې دوی لري بولي د پیشن او ماډرنتوب څخه، الله د دوی په برکت پر ملت رحم کوي. موږ خو په ظاهر لري بولو، ما هم څوک لري بولي، ژیرې ولنګوټه او ستاسو لباس ما او ستا لباس وای دا د اوس زمانې خلک نه دي لري دي. خو الله رب العزت بیا قدردان دی. الله رب العزت د عزتمنو انسانانو عزت نه خواري، نه پایماله کوي. حضرت زبیر رضی الله عنه هم داسې یو څوک و. دار ارقم کې رسول علیه الصلاة والسلام دعوت کوي انسانانو ته، ان شاء الله دلی بیاس متوجه بیاس دعوت یې کوي. دی هم لاړی حضرت زبیر رضی الله عنه باره د رسول علیه الصلاة والسلام خبري واورېدلې.
هلته ودننه سو داخل سو وروسته راووتی د مکې مکرمې په کوڅو کې ګرځي او په زوره وای داسې یو څوک شته چې د رسول د دعوت مخه ونیسي. د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت خبره کوله په مکه مکرمه کې ګرځېدی. رسول علیه الصلاة والسلام باره ولیدی ول څه پیښه د حضرت زبیره دور تو ویله ول داسې خبره ده داسې خبره ده. رسول علیه الصلاة والسلام دعا ورته وکړه ول ځه زبیره خیر دیم الله پتا کې کښېږدي او الله رب العزت دې تا تر و تازه ولري او الله رب العزت دې ستا په توره کې هم برکت کښېږدي. هغه و یوه توره وه د زبیر سلګونه کافران یې په مړه کړله. علما وای تاسو د حقانی او سچا علما او اولیاء څخه دعا اخلي. د کور لپاره دعا اخلي، د بچی لپاره، د مځکې لپاره، د جایداد لپاره، د دکان لپاره. د حضرت زبیر رضی الله عنه لپاره نبی علیه الصلاة والسلام د برکت او د خیر دعا وکړه او تورې ته هم دعا وکړه زستا توره دې همیشه لوړه غالبه دي. دعا وکړي او دعا غواړي چې ما ته دعا وکړه زما د خونې لپاره، زما د بچی لپاره، زما د کاروبار لپاره، زما د عیال لپاره. دعا غواړي. دعا همیشه د زړه د اخلاص یو چاته وایي سلطان ما ته دعا کوه. دعا عجیبه شی دی، عجیبه یو هنر دی، عجیبه جوهر دی، عجیبه الماس دی، عجیبه زور پکې کې دی په دعا کې. او هغه دعا چې بیا د اسمان په کنګرو کې یوازې ستا اواز تبادله کیږي، د مځکې خلک یې نه اوري او یوازې ته اوري د خپل ګیرویو اواز او بیا اسمانو ته خیږي. هغه دعا به جلا کیف لري، جلا خوند لري. حضرت زبیر رضی الله عنه په خپل قوم کې هم انسانانو په عذاب کوي. اکا هم ورسره واخیستله، باره به په بوري کې وپیچي حضرت زبیر رضی الله عنه، اور به بلکې د اور دود به د دو خواته ورواړوي. دا دود په پوري ورننوتی د به تنفس کوي په سزمو او په خوله باندې په عذاب بسو. بوري کې خنوسان اصل کې لکه چې صاحب اصل دلته به دود به کش کې په سزمو په پزه او په خوله باندې ډیر په عذاب سو، نفس به تنگ سو. اکا حضرت زبیر رضی الله عنه اکاو باربي ورته ویله ول اکفر برب محمد، د محمد صلی الله علیه وسلم د رب څخه انکار وکړه. ای زبیر خلاصوم دی عذاب نه درکو، په ګونی بوري کې نه پیچم، دود څو خاطر نه متوجه کوم، دود څخه به تا وساتم. ادرأ عنك هذا العذاب، ستاسو څخه به د عذاب لیري کما. حضرت زبیر رضی الله عنه وای تر دود بلاندې وو، تر دود او په سجمو او په پزو او په خوله به تنفس کوي کشوي به. وای په داغه وخت کې به عبارت جواب ورکړي لا والله لا اعود للكفر ابدا، نسم کولای په الله قسم چې هیڅ کله به کفر ته ورنسم، په الله قسم هیڅ کله به کفر انتخاب نکم. هر څومره چې عذاب را کولای سي راک، هر څومره چې عذاب را کولای سي. خو حضرت زبیر رضی الله عنه دا کارونه تیر سوله. عذابونه په هر ملت او په هر قوم په هر پیړۍ کې انسانانو ګاللي دي، جسدي، مالی، بدني، روحي، فشار، د زړه، دماغي، ذهني، ټوله تکلیفونه چې راغلي پر مسلمانانو خو ګاللي دي. الله وسر کړي، الله هر انسان د تکلیف د ګاللو وسر کړي. الله اکبر کبیره. علما وای د حضرت زبیر رضی الله عنه د یو انډیوال قصه به درته وکړو. د په سیرت کې راځي یو انډیوال قصه کوي، وای زه په سفر ورسره ملګری وم، د مبارک ډیر شجاع او دلاور وو، همیشه توره جلوله، زخمو تاثیر نور باندې کوي، زخم د دین د خدمت څخه نه راګرځوي چې څومره به زخم کېدی هغونې مست کېدی، چې څومره به خوږ سو هغومره به د دین لپاره قوي سو. یو ملګری وای په سفر کې ورسره و د حضرت زبیر رضی الله عنه سره، سینه مو د ده ولیدل چاک پرې و په تورو باندې، په ډیرو وارو باندې. ورته مو ویله چې ای زبیره دا څه پیښه ده؟ ولې دا سینه داسې ده لکه چینه اوبه ځین راوځي، غار ده او یو وار د تورې ورباندې سوی دی، د نیزې ورباندې سوی دی، د غشي ورباندې سوی دی او زخمونه دې ډېر خوړلي دي. دور تو ویله اما والله ما منها جراحة الا مع رسول الله وفي سبيل الله. هر پلا چې ما وار پر زړګي او پر سینه خوړلې دي، یا به د رسول سره ملګری وم یا به د الله په لار کې جنګېدلم. بس زما ملامتیا دا و چې خلکو به زه ویشتلم او خلکو به وهلم، خلکو به ټکولم. ملامتیا مې دا وه یا به د رسول سره په څنګ کې وم، ملګری به وم، یا به د الله په لار کې جنګېدلم. په غزا کې په ټولو غزاګانو کې شرکت کړی و. 15 کلن حضرت زبیر رضی الله عنه دونه کمال لري. 15 کلن، 12 کلن، 20 کلن ځوان صحابي حضرت زبیر چې د حضرت عوام زوی دی دونه کمال لري. ځکه نو الله رب العزت د رسول علیه الصلاة والسلام په ژبه چې رسول علیه الصلاة والسلام خپل فرمایي ورسته راځي د هر نبی لپاره یو دوست وي د زړه، خو زما د زړه دوست حضرت زبیر دی. لكل نبي حواري وحواري زبیر بن العوام. د هر نبی لپاره د زړګي او دوست وي د زړه ټوټه وي، زما د زړه ټوټه حضرت زبیر دی.
عجیب خوان پیدا نو الا الحم په طالبوي کې دغه سي القاب موږ ولیدل د استادانو د خلیص څخه چې راته ویل به د طالبوي په دوره کې هغه وخت چې د طالبوي نیمه ته ورسېدلو او بیا 4-5 کاله مو فراغت د ستربندۍ ته پاته استاد ما ته جان ویل ولجان شی مالو د ناز څخه ځکه چې په کوشش مون په کتاب کې کوي استاد هم نازروي او خام هم نور بدول نو مرګي مو هم وړله د ډیر ناس څخه بیدار ته ویل او بیا به دعاوي کولې اځي 15 کال کې نه مولیدلې اوس هم چې هر وخت هر څوک ریاض کې دعا راته کوي دلې مش خدمت کوو نازي جدي الته الله رب العزت کې دا نعمت او دا ناز او نواز موږ استاد څخه نه اخلي الله اکبر کبیره حضرت ابوبکر صدیق او حضرت زبیر رضی الله عنه یو ځل په سیکل ورسې د کفارو حال لاوړي او یا کسې د ځان سره ملګری کړله وای داسې به د کفارو په صف نه نوتی داسې به حال لا ټولوي چې د دوی به ګمان نه وټول حال به د کافرانو را ټول کې او نبی علیه الصلاه والسلام ته راغلی یو ځل د یرموک په غزا کې حضرت زبیر رضی الله عنه ورته ګوري د یرموک په غزا کې رومیان او نور مشرکین او کافران د دین څخه لري انسانان پر غرو باندې وختله ناره والی المر صحابه مات کړه د محمد ملګری مات کړه حضرت زبیر رضی الله عنه دغه ناره برداشتولای نه سوای زغملای نه سوای وای ورغرت وروختی او سره وجنګیدي د ټولو کافرانو په صف نه نوتی صف ورسیری کې مړی کړه بیرته راوګرځیدي بسته لشکر چې په زرګونو انسانان به وي خواته و د په باره کې راځي وای یوازې به یو زبیر د بسته لشکر کار کوي رضی الله عنه الله اکبر کبیره حضرت زبیر رضی الله عنه د مرګ څخه نه بیرنی او بل خبره دا چې د شهادت ډیره تلوسه درلودل او د الله په لار کې به همیشه په زخم او ټپ باندې ګروم او غم بینه کوي تعجب او د حیرانتیا خبره لاده دی فرمایي وای حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله عنه بخپل د زمانان نمونه د انبیاء او د نمو سره برابر ایښوله حضرت زبیر مبارک فرمایي وای حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله عنه بل صحابي دی وای د خپل زمانان نمونه د انبیاء او د نمو سره برابر ایښوله د تبرک لپاره برکت لپاره خو ول خپل د زمانان نمونه د شهیدانو د نمو سره برابر ایږدم کېدای سي الله رب العزت د هغو شهیدانو په برکت زما زمانان ته د شهادت لوړ مقام ورکړي نو څنګه یک شی شوله د حضرت زبیر رضی الله عنه یو زوی حضرت عبد الله نومېدی د خپل زوی نوم عبد الله کښې شوی د یو بل صحابي په خاطر هغه عبد الله بن جحش نومېدی هغه شهید شو زه د خپل زوی نوم عبد الله ایږدم تر څو د شهادت مقام ته ورسیږي د بل زوی نوم حضرت منذر کښې شوی ول په دې خاطر چې بل صحابي منذر بن عمر دی هغه شهید شوی دی زما زوی شاید شهید شي د برکت لپاره د بل زوی نوم کښې شوی عروه هغه یو صحابي او شهید شوی عروه بن عمر شهید شوی ولزوم د خپل زوی نوم عروه ایږدم تر څو زما دغه زوی هم شهادت مقام ته ورسي لوړې رتبې ته د بل زوی نوم جعفر کښې شوی هغه یو مبارک صحابي او جعفر بن ابي طالب د حضرت علي رضی الله عنه ورور حضرت جعفر رضی الله عنه هغه په شهادت رسیدلی و ول د خپل زوی نوم جعفر ایږدم تر څو الله رب العزت زما زوی د شهادت لوړې مرتبې ته ورسي د بل زوی نوم حضرت حمزه کښې شوی ول د دې لپاره چې حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه چې د رسول علیه الصلاة والسلام اکاو د احد په غزا کې او یا ځای زخمی سو په شهادت ورسېدی او زه د خپل یو زوی نوم حمزه ایږدم تر څو دا مبارک شهید صحابي برکت پکښې راسي او زما زوی هم شهادت لوړ مقام ته ورسیږي صحابه کرامو داسې کول هر شي ته یې پام و اوس نو ته دغو انسانانو څخه پوښتنه وکړي چې د زامنانو بچیانو د لوڼ نومونه د هندوانو د سیکانو د نامه سره برابر ایږدي چې شي ایږدي چې په قاموس په لغت کې وګورې ډکشنري او ګرامر کې وګورې نوم یې د یو هندو نوم یې د یو سیکې ښځې په دې کې ډېرې بدبختي کوي ناوې چې رالل په کور کې خامخا به پر ټولو انجونو پر ټولو ښځو نومونه ایږدي دا د فرضیاتو څخه دی غیبت نه پرېږدي پروا نه کوي خو نوم به ایږدي د فرضیاتو څخه د ناوې یوه کمزوري دا ده چې پر هرې انجلۍ که یې نوم نه کښېښوي وایي دا یې لک اوس نو د یوې ښځې سره په څه نومونه وي خامخا به غیر شرعي نومونه ایږدي د تبرک لپاره برکت لپاره خپل نومونه د خپلو بچیانو نومونه آینده چې پیدا کېږي د صحابه کرامو د نومو سره برابر ایږدي او د بل زوی نوم یې مصعب کښېښوی مصعب بن عمیر هم مبارک شهید صحابي و ول په دې خاطر ایږدم چې زما زوی هم شهید سي د بل زوی نوم یې خالد کښېښوی خالد بن سعید ول په دې خاطر ایږدم چې خالد شهید و زما زوی به هم الله رب العزت شهید کړي رضی الله عنه الله دې د ټولو څخه راضي سي هی قدرمنو یو څه عمر چې پر د ځوانانو تیریږي بارور معلومیږي چې موږ په لهو لعب کې تیر کړی دی او کیا هغه مستی د ځواني نه ده
یو رقم فکر وي چې کله د 40 کلنۍ ته انسان ورسیږي وروسته زړیږي بل رقم فکر وي 80 کلنۍ اخواته بل رقم فکر وي دا ستاسو د ځوانۍ عبادت چې ځوانان دي دغه ځوانان به د قیامت په ورځ د راشد سایه لاندې ناس وي او که ځواني په فسق کې تیر کړي او په سپینږیرتوب کلانسینۍ کې په غټ عمر کې بیا توبه وکړه دا ځوان د راشد سایه لاندې نه کښېني ځکه چې ځواني خرابه تیر کړي حضرت زبیر مبارک ځواني ښه تیر کړله وای هیڅ کله نه امارت قبلوي نه عهده او وظیفه قبلول نه دنده قبلوله یوازې کار چې خوښ و هغه د الله رب العزت په لار کې جنګ خوښ و غنیمتونه یې نه اخیستله نور شیان یې نه اخیستله او فیصدي یې نه اخیستله انعامات یې نه اخیستله بس ما دا کار دی چې د الله په لار کې وجنګېږم الله اکبر کبیره د په باره کې راځي و یو ځل که به زر انسانان یوې خواته ودرېدله او جنګ ورسره شروع سو بلې خواته حضرت زبیر مبارک ودرېدی جنګ ورسره شروع کړي پر یوازې سره د زرو انسانانو سره جنګ کاوه کمال الله ورکړی و توره چلول یې داسې زده وه لکه یو انسان چې لکړه په لاس کې اړي یوې قسم بازي دی ځان هم نه پوهوي سترګه هم نه پوهوي غوږ هم نه پوهوي او ځان هم نه پوهېږي ورونو لاس خو اړي یې بازي کوي لرګی وغورځي چکه یې کوي پر مابین دې ونیسي در سر څخه ونیسي پای څخه ونیسي حضرت زبیر مبارک توره همداسې چلوله اوس که پوښتنه وکړو الله رب العزت دې موږ معاف کړي که د خپلو ځانو څخه پوښتنه وکړو چې یاره احمده محمده محموده یاره حاجی صاحب یاره خان صاحب ځوان صاحب د لمونځ تیز زده دی او که یا د قل والله الحمدلله دې زده ده او که یا د صورت دې زده دی او که یا که ځوان د ځان څخه پوښتنه وکړي خامخا به ګنګوړه سي توړی توړی به کېږي غندېږي به ولا لمونځ مې نه دی زده او کله چې بیا د حساب د ماشین وخت راسي او حسابونه وخت راسي دماغ فعال وي دماغ تازه وي په لمانځه کې وایي دماغ مې کوټه سوی دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه بني قریظه نه تسلیمېدله د یهودو قبیله وه نه تسلیمېدله رسول علیه الصلاة والسلام راولاړ سو حضرت زبیر مبارک یې ورواستو ویل ورسه حضرت علي مبارک هم دلاوره صحابي و ورولارسته باره دواړه چې نه تسلیمېدل په قلا کې ځان یې تسلیموي نه دواړه د قلا د دیوال څخه ورواوښتل هلته یې دننه جنګ شروع کړي ټوله یې مات کړله د کافرانو وسب ته یې ځان ورواچوي د دیواله وروختل دواړه او خپل ځانونه یې وروغورځوله ول چې هر څه پیښیږي پیښ چې خو د رسول علیه الصلاة والسلام فرمان باید پر مځکه ونه غورځوو هغه و چې جنګ ورسره شروع کړي کلام فتح سوه حضرت علي مبارک رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم د حضرت فاطمه رضی الله عنها مبارک خاوند دی ډېر مبارک صحابي دی یو ځل حضرت حمزه رضی الله عنه راولاړ سو د دوی اوښې ور حلال کړلې د حضرت علي یو بل خبر را پیاد سوله حضرت علي مبارک دوی اوښې ور حلال کړلې حمزه رضی الله عنه ایمان نو راوړي په کور کې ناست شراب یې څښل انډیوالان ورسره دي غړپونه کوي دی وای دا دوی اوښې یوه د بدر په غزا کې غنیمت ورکړل او یوه د غنیمت د مال څخه 5مه حصه وه او 5مه حصه کې رسول علیه الصلاة والسلام اوښه راکړه دوی اوښې سولې د یو انصاري سړي د کور بغل ته مې درولې وې زه ولاړم بوټي مې راوړله تر څو دا بوټي خرڅ کړمه او دا اوښه به هم خرڅ کړمه باره به خپل واده کړمه حضرت فاطمه رضی الله عنها به راولم واده به پر جوړ کړم یو کوچنی ډوډۍ به تیاره کړم دوی چې ما دا کار کوي چې اوس دا بارونه را باروم او چې ګورم اوښې حلالې سوي دي اینې راکښل سوي دي بوکونه یې چک سوي دي پرې سوي دي یو چا راته وویله چې دا حضرت حمزه دا کار وکړي هغه وخت ایمان نو راوړي حضرت علي مبارک وژړله بخاري شریف کې دا حدیث راځي علما وایي که سړی پر خپل مال باندې وژاړي پروا نه لري حضرت علي مبارک پر اوښو باندې وژاړل کله کله سړی پر ښه آس باندې وژاړي یو ښه موټرې ژړا پر ورځي دا باک نه لري دا د بېغیرتي علامه نه ده ځکه چې یو شی ښه شی وي او د انسان د اسلام او د دین لپاره خیر وي که وژاړي پروا نه کوي حضرت علي مبارک وژړله یو چا ورته وویل حضرت حمزه دا کار کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ټول ورلم ورته مې وویل چې حمزه داسې کار کړی دی زما دوی اوښې را نسونه یې ورچا کړي دي اینې را ایستلي دي بوکونه یې ورچا کړي دي پرې کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام ما خپل پټو راواخیستې او روان شولم په یو کور کې په یو کوټه کې حضرت حمزه ناست دی یو ملګري ورسره دي تکې سرې سترګې دي محمرة عیناه فانه ثمل نشو مستو په شرابو کې علما ورته ویل ملامتوي مې چې حضرت حمزه ولې دا کار کړی دی دا خبرې چې مې ورته وکړې حضرت حمزه سترګې سرې نیولې وې یې پلار لوړ داسې راته وکتل بیا کښته وکتل بیا به یې لوړ بیا به کښته په در باندې ول تاسې ټوله چې یاست نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ول موږ ته یې وویل ول تاسو ټوله زما د پلار مریان یاست
نبی علیه الصلاة والسلام ته چې دا خبره وکړل، نبی علیه الصلاة والسلام مخ زندهواله وی راووتی. چې راووتی علما فرمایي وای په دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام د دې سړي سره بله خبره نه ده کړې چې اسلام یې نو راوړی، اکا یې و. ولې که پر چا باندې ښه خبره تاثیر ونه کوي او بده خبره یې باره شروع کول غوښتله، په دې وخت کې خپله سمه خبره لا پرېږده. پوخ اصول او که یاره نبی علیه الصلاة والسلام سمه خبره پرېښول، ځکه چې که دومه خبره نبي و حضرت حمزه ته وکړي، حضرت حمزه بله خبره هم ورته کوي، نو د خپل حیثیت او د عزت قدرداني پکار ده. نبی علیه الصلاة والسلام بیرته راوګرځېد ایران. حضرت علي مبارک پورې دا قصه را په یاد شوله. نو حضرت علي او حضرت زبیر رضی الله عنهما دواړه ورواوښتله، قلعه یې فتح کړله، بنو قریظه یې مات کړله. او رسول علیه الصلاة والسلام هم دغه مبارک صحابي سره خورا مینه درلودله. د دغه مینې او محبت په خاطر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم برویل ان لكل نبی حواریا، د هر نبی لپاره د زړګي یوه ټوټه وي، و حواری الزبیر بن العوام، او زما د زړګي ټوټه زما معاون، زما ممید، زما کومکی، زما مرستیال زبیر بن عوام دی رضی الله عنه. عجیبه ښه خبره ده چې د یو استاد له طرفه څخه و شاګرد ته داسې القاب پکار سي. حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنهم اشعار ویل د حضرت زبیر، ول د دلاوري تاریخي ده، د شجاعت تاریخي دی، او د کارنامې تاریخي دی. داسې څوک په تاریخ کې نه دی پېښ شوی چې حضرت زبیر یې مات کړي، او داسې سنگر نه دی راغلی چې حضرت زبیر یې نه ګټلی، او داسې پهلوان نه دی راغلی چې حضرت زبیر یې نه چپه کړي رضی الله عنه. مبارک صحابه کرام و رب العزت چې د دوی پر قدم باندې د قدم ایښول وس او توفیق راکړي. عجیبه توکل یې درلودی. حضرت زبیر رضی الله عنه خپل زوی حضرت عبدالله رضی الله عنه ته وصیت کوي، وایي ګوره که پورونه در باندې سوله باره به نو څه کوې، اذا اعجزک دین فاستعن بمولای، که پورو لاندې کړلې او پورونه در باندې ډېر سوله، بیا زما د بادار څه کومک غواړه. څوک چاته وایي؟ پلار و زوی ته. حضرت زبیر و حضرت عبدالله رضی الله عنه خپل زوی ته وایي کار وخت پورونه در باندې ډېر سوله، زما د بادار او زما د معبود هغه څوک چې ما ته رزق راکړي د هغه څه کومک غواړه. وسأله عبدالله ای مولا تعني، زوی پوښتنه راڅخه وکړله کم بادار شی؟ ای بابا کم بادار شی د چا څخه زه کومک غواړم چې پورونه راباندې سي؟ باره فاجابه الله نعم المولى و نعم النصير. پلار جواب ورکړي حضرت زبیر ول دغه رب در ښه یم چې ښه الله دی او ښه کومکي دی او ښه هغه ذات دی چې موږ د دنیا څخه وروسته بیرته دغه ذات ته ځو، د دې څه کومک غواړه. اوس نو عجیبه خبره لا دا ده، د وروسته خبرې واورئ او شی در سره نوټ کړئ، بیا مه هېروئ. حضرت عبدالله رضی الله عنه فرمایي فوالله ما وقعت في كربة من دينه الا قلت، وای قسم په الله هر وخت چې به زه د پور په یو مشکل کې واقع سولم، پور به راباندې باندې سو، باره به ما داسې دعا کول یا مولا الزبیر اقضي دینه فیقضیه. هر وخت چې به پور راباندې سو، د پلار وصیت مې په غوږ کې و، باره به مې ویل چې یا مولا الزبیر ای د زبیر بادار و ربه زما پور را ادا که، د ده پور ادا که، الله رب العزت به پور ادا. د مړي هغه وصیت چې هغه جایز او روا وي د امکان تر حده پورې، تر خپله وسه پورې باید عملي سي. هر مړي که وصیت وکړي د بچي او ستا زوی په وسه راو د امکان تر حده عملي که، ځان مه پر اچوه. ښه خبره ده پلار وصیت وکړي چې په دې ځای کې مشخ کړي، کوشش وکړه شخ یې کړه. پلار وصیت وکړي چې بچی یو څه خیراتونه راپسې کوه، کوشش کوه. پلار وصیت وکړي چې یو ښه نیک انسان دې ما ته لمونځ راکړي، عالم فلانکی، هغه وصیت عملي کړه. پلار وصیت وکړي چې زما په جنازه کې فلانکي و فلانکي ته آل ورکړه، ګوره خبره که بیا حتما خبر که دا وصیتونه جایز او روا دي او عملي بڼه ور واغوستل سي. الله اکبر کبیره. حضرت زبیر رضی الله عنه یو بل چا په شهادت ورسوي، ابن جرمز ورته وایي. حضرت علي مبارک فرمایي وایي موږ ناست و، ابن جرمز یو څوک راغلی، باره کوشش کوي چې را داخل سي. زه په پوس ولم چې دا ولایت څوک دی قتل کوي، ول ما ورته ویل چې دا بند کړي، دا سینې د صفیې زوی مړ وبشر او د تزيري ورکه چې دغه ابن جرمز جهنم او دوزخ ته ورلویږي. صحابه کرام فرمایي موږ له حضرت علي څنګه وویل چې ابن جرمز د نفر و جهنم او دوزخ ته ورلویږي. اخر چې مو کتل ابن جرمز راولاړ شو، حضرت زبیر په قتل او په شهادت ورسوي. حضرت علي رضی در مخه پیشګویی ثابت سوله. او یو عالم فرمای وای په اخري کې دغه مبارک صحابي په باره کې باید څنګه وای حضرت زبیر رضی الله عنه چې کله وفات کړي په شهادت رسیدي د وشپېتو کلو. علما فرمای وای اخري دغه انسان ته باید دا دعا وسی سلام علی الزبیر فی مماته بعد محیاه، سلامتی دی پر حضرت زبیر د ژوند څخه وروسته په مرګ کې هم، وسلام علی حواری رسول الله، او سلامتی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګري او مرستیال پر حضرت زبیر مبارک باندې. الله دې د دوی قبرونه د نور څخه ډک کړي، د دې قبرونه ډک دي رب العزت کې د دوی په برکت او ری مشتم بخښوي. ګوري قدرمنو ژوند غنیمت وولي. حدیث مبارک کې راځي دا اوس چې پر د سوشل میډیا رسنۍ باندې
دا یو ویډیو او عکسونه ښکاره سوي دي چې د عراق په طرف ته د لوی دریاب دجله دا وچ سوی دی او بیا لوی ښار پیدا سوی دی. رسول علیه السلام حدیثو کې ویلي چې دغه دجلې اوبه به کمې سي، دا لوی دریاب اوبه کمیږي او دونه کمیږي چې اخر د سرو زرو غر پیدا کیږي او بیا اور ځینې راوځي. دا د قیامت لوی علامات تاسو ولیدلې په عکسو کې. دا په زرګونو کلونه کېږي نه دي کمې سوي، اوس دې کمې سولې ادي معلومیږي. معلومه ده چې د قیامت لوی علامې ورځ تر بلې نږدې کېږي. لہذا د حلال رزق کوشش پر لږ ګوله قناعت او د الله رب العزت عبادت او د الله د نعمتو شکر، د اسلامي نظام شکر، پر خپل خلو باندې لاس نیول، خپل عبادت ته متوجه کېدل، د بل چا عیبونه نه پلټل، خپل عیبو ته متوجه کېدل د مردانه او کامل انسان کار دی. او دا چې زموږ ټوله ورځ په دې کې تېره سي. ډېر ځله زه خلکو ته داسې وایم چې څه کوئ نو پرېږدي. دا هر څوک هر نظام چې چلی الله رب العزت پرس او بس خاص کوي. دا خپل وجدان، دا خپل ضمیر، دا خپل کړوله، دا خپل ناسته ولاړه د شریعت سره برابره. زه شاګردانو ته وایم چې دا مدرسه د نورو مدرسو سره په مقابله کې مه اچوئ. دا استادان، دا شاګردان، دا مخلصین د نورو سره په مقابله کې مه اچوئ. ولې که مقابله شروع کړل زما پر دا بیان به ثواب نشته، ناروا مقابله زما پر دې ناسته. لږ شاګردان راتله، ډېر راتلل، خدمت به یې کوو تر خپله وسه پورې او خپل ځانونه به د الله رب العزت د عبادت و کاروانو کښتۍ ته ور اچوو. دا کښتۍ او کاروان راڅخه تېر نه سي. الله رب العزت دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب العزت الناس کسان په خپل ناز باندې ونازوه. خدای پاک ستا د غیب و خزانو څخه قرضونه ادا کړه. مشکلات پټ او ښکاره ستونزې او تکلیفونه یې ورحل کړه. مریضانو ته مو شفا کامله عاجله مستمره را نصیب کړه. او رب العزت اسلامي نظام د افغانانو د افغانستان په خیر تمام کړه. خدای پاک دغه اقتصادي بحران چې انسانان ورڅخه په تکلیف دي او بشر دي، د ناشکرۍ الفاظ ځینې ویل کېږي، بې صبرۍ الفاظ راڅخه ویل کېږي، رب العزت ته موږ معاف کړه. خدای پاک پر افغانانو باندې د رزق د رحمت د انوارو دروازې را خلاصې کړه. رب العزت تا ته محترم شخصیتونه، مبارک مجاهدین، مبارک مفسرین، مبارک محدثین، فقها، اولیاء د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پراته دي او د حدیثو امامان دي، ستر محدثین دي. رب العزت د دوی ټولو په برکت او روی پر موږ افغانانو باندې ورحمېږه، د رزق دروازې را باندې را خلاصې کړه. خدای پاک زموږ د ټولو مدرسو اقتصادي مشکلات را حل کړه. ناس کسان که په کاروبار کې تکلیف لري، مشکل لري، په کور کې تکلیف و کړاوونه لري، داخله لري، د باندې لري، خدای پاک د دوی تکلیفونه ورحل کړه، ستونزې او مشکلات یې ورحل کړه. په خپل خاص ناز باندې ونازوه، اولادونه یې ورصالح کړه، کورنیو په عمر او رزق او اولادو کې برکت ور واچوه. رب العزت زموږ په دغه مدرسه کې، په دې جامعه نعمانیه نقشبندیه اسلامیه کې، په دې جامع مسجد کې، په دې خانقاه کې، شاګردانو استادانو کې، لمونځ کوونکو عابدینو کې، کشرانو مشرانو ځوانانو سپین ږیرو کې برکت را واچوه. خدای پاک صراط مستقیم او د هدایت لار مو را نصیب کړه. خدای پاک هر چا چې عملیات اپریشنونه کړي شفا کامله عاجله مستمره ورکړه. خدای پاک موږ ته روغ صحت را نصیب کړه. رب العزت دغه خبر چې مو دوی ته ورکړي چې زه مریض وم، خدای د ناشکرۍ په خاطر نه بلکې به دې تمه امید چې دوی دعا راته وکړي. رب العزت موږ ټولو ته کامل صحت را نصیب کړه. خدای پاک زما مور ته، زما اکا ته، اکا زامنانو، ورونو ته، خوندو ټولو دوستانو ته روغ رمټ صحت ور نصیب کړه. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. پروش کال پرون ورځ چې د میانۍ د میاشتې 9 تاریخ و، حاجي آغا صاحب مبارک ته دې دنیا څخه تشریف راوړی، وفات سو. نو نن د 2 کال اوله ورځ ده. 3 واره قل ولا شریف ووایست او د مبارک روح ته ثواب وبخښي. دعا به هم وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم اوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه الى روح سيدنا وسندنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.
رب العزت د دې قل ولا شریفې د ختم ثوابونه محترم حاجي آغا صاحب مبارک روح ته ورسوي. زموږ د مور او پلار د خوندو او د ورونو ارواحو ته ورسوي. د افغانستان د ټولو شهیدانو او د ټولو مړو نارینه او ښځینه ارواحو ته ورسوي. خدای پاک د دا قل ولا شریفې د ختم په برکت دغه زنانه چې عاجزه وه او د خاکریز ولسوالۍ کې څاته لوېدل د رب العزت که به روغه وي په خیر و په عافیت یې راپورته که حفاظت یې وکړه. خدای پاک د دې زنانه په نس کې چې کوچنی دی رب العزت د دواړو حفاظت وکړه. رب العزت موږ عاجز یو، خوار یو، اسباب نه لرو او ته موږ وینې ناشکري نه کوو، بې صبري نه کوو. رب العزت زموږ ټوله د خیر و د عافیت او د بشارت و د ایمان و د یقین اسباب په دنیا کې ته را برابر کړه. رب العزت زموږ د ټولې دنیا د مسلمانانو حاجات ته راپوره کړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير.